بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د معاشرتي رویو د اصلاح درس دی او نن هغه رویې مخې ته راولو چې هغه د اکثرو خلقو وي، د هغې خلقو په باره کې چې کوم خلق سوال کوي، کوم خلق چې خیرات غواړي، کوم خلق چې د خپل مدد دپاره اپیل کوي، کوم خلق چې د مدارسو یا ذاتي طور د چندې دپاره راځي. نو د هغه خلقو په باره کې د اکثرو ملګرو دا رویې چې هغوی ته څه نه څه صدقات او څه نه څه زکات او څه نه څه خیرات هغه خو ورته ورکړي، خو د هغې سره سره هغوی زوري هم رټي هم او هغوی ته پیغورونه او طعنې هم ورکوي. وایي ته دومره هټه کټه ځوان یې، کار کولی شي، نو ولې کار نه کوې؟ او دغه هم چل یې زده کړی دی، طریقه هم جوړه کړې ده او تیار یې ته ناست یې. او دا مختلفې خبرې به طور خاص بیا چندو والا ته تاسو ختمېږئ نه، هره ورځ څوک نه څوک را روان دي، دا به سړی چا ته ورکوي. او دا طریقه، دا رویه خطرناکه ده، دا د انسان د عمل بربادوونکې ده. پکار دا ده مونږه الله رب العزت مسلمانان پیدا کړي یو، مونږه الحمدلله ایمان لرو په الله او په ورځ د آخرت باندې. پکار دا ده چې مونږه خپل عملونه خاص کړو د الله دپاره. قرآن مونږ ته د دې خبرې تلقین کوي چې تاسو خپل صدقات دا په ازبادولو سره او خلقو ته په تکلیف رسولو سره بربادوئ مو، ځکه دا د هغې خلقو کار دی چې کوم خلقو ته خپل عمل ښیي او دی په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان نه لري. دریو خویونو والا خلق، دریو صفاتو والا خلق داسې دی چې هغه دا رویه ساتي او دا ډېر ناکاره خویونه دي. یو دا چې خلقو د ښوولو دپاره خپل کار کول دي، یو دا چې په الله باندې د هغې د بدلې پوره کامل ایمان نه ساتل او دغه شان د بدلې د هغې ورځې ایمان نه ساتل چې هغه یوم الاخر دی. د دې رویې نه مونږ ځان ساتو. د دې خبرې نه انکار نشته چې د پروفیشنل او پیشور سوالګرو او داسې خلقو چې هغه مستحق نه دي، د هغوی حوصله شکني پکار ده، خو د هغوی د حوصله شکنۍ د ټولو نه غټه طریقه او اسانه طریقه او بې نقصانه طریقه هغه دا ده چې کله هم داسې څوک راشي چې مونږ ته ښکاري چې دا مستحق نه دی او دا پیشه ده، دی پروفیشنل دی، نو چې مونږ په خپلې طریقې سره هغه ته انکار کوو، څه وله نه ورکوو، د هغه نه مخ اړوو، د هغه نه معافي غواړو، یاره معاف که او بل ټایم به شي. مختلفو طریقو په داسې طریقه باندې چې هغه ښایسته طریقې چې په هغه سره د هغه زړه ته تکلیف نه رسي، هغه ته اذیت نه میلاویږي او زمونږ خبره په هغه باندې ازبادیږي هم نه. د دې ازبادولو یو بل اړخ هم دی، اکثر خلق خپله میلمستیا او خپل خوراک او څښاک دا په خلقو باندې ازبادي او دا ډېر کچه عادت دی. د دې نه ځان ساتل پکار دي. لکه ډېر شي خلق داسې چې مونږه اینو زما ټول عمر زما دې خوړلې او څښلې ده، ټول عمر زما سره خوراک او څښاک کوي او زما په دسترخوان باندې لوی شوی او زما په دسترخوان باندې دې خوړلې ده، ما خو ما له داسې خرچې کړي دي باندې. دا خبرې دا خپلې نیکۍ ضایع کوونکې خبرې دي، خپل صدقات ضایع کوونکې خبرې دي، د خپل میلمستیا نه لاس وینځونکې خبرې دي. د داسې رویو نه مونږ ځان وساتو او هر یو عمل چې مونږ کوو خالص د دې دپاره کوو چې الله ما وویني، او دې دپاره کوو چې الله ما ته بدل راکړي، او دې دپاره کوو چې زما ته د دې بدل په هغه ورځ باندې میلاو شي چې په هغه ورځ باندې بدل اصل قیمت لري، چې هغه بدل بیا ختمېدونکی نه دی. الله دې زموږ عمل شي.